درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست ښه راغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنۍ شېبو راسره ملتیا وکړئ. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د مثبت او منفي احساساتو په هکله ده. د احساساتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړو چې احساسات څه دي او څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېزې لاندې راوستلی سي. نن راځو وایو چې منفي او مثبت احساسات څه ډول احساسات دي او څنګه زموږ ذهني یا رواني روغتیا ته زیان رسوي. په خپل احساسات لومړی سر کې پیژنو چې خپل احساسات د انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي عکس العملونه دي چې هغه انسان یې د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو شرایطو یا هم د مختلفو خلکو په وړاندې دغه عکس العمل ښکاره کوي. یعنې دغه احساسات چې دغه حالات چې دي یا دغه عکس العملونه چې دي همدغه احساسات دي. یعنې که چیرې موږ د یوې پیښې په هکله د یو ډول شرایطو په وړاندې یا هم د ځینو خلکو په وړاندې خپل عکس العمل ښکاره کوو، هم هغه عکس العملو ته احساسات ویل کېږي چې دغه احساسات کېدای سي د خوښۍ احساس وسي، کېدای سي د غصې احساس وسي، کېدای سي د خفګان، ویرې یا هم شرم احساس وسي چې دغه ټول احساسات بیا موږ د خپل چاپیریال سره د تعامل څرنګوالی شي چې موږ څه ډول د خپل چاپیریال سره یا د ټولنې سره یا شاوخوا خپل د اوسېدو د ځای سره په څه ډول سره موږ تعامل کوو چې دغه احساسات د انسان د بدن سره، د انسان د ذهن سره او د انسان د کړنو سره مستقیم تړاو لري او د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لوبوي. دا چې موږ د ژوند څخه څه ډول تجربې اخلو، بیا کم دغه په وړاندې څه ډول عکس العمل ښکاره کوو، همدغه عکس العمل ښودل زموږ احساسات دي چې دغه احساسات بیا زموږ پر ذهن، زموږ پر بدن او زموږ په چلند باندې هم اړه لري او هغه تر خپلې اغېزې لاندې راولي. نو دغه احساسات په عموم کې په دوه ډوله دي. کېدای سي دا احساسات مثبت احساسات اوسي، کېدای سي هم منفي احساسات اوسي. مثبت احساسات مثلا هغه احساسات دي چې هغه موږ ته د خوښۍ، موږ ته د آرامي او د خوشحالي احساس راکوي. مثلا د خوښۍ احساس یو ډول مثبت احساس دی. دا هغه احساس دی چې کله چې موږ د یوې بریا په وړاندې یا هم د شي پیښې څخه یا په عمومي ډول سره د خوشحالي په وخت کې موږ دغه احساس تجربه کوو چې دې ته د خوښۍ احساسات ویل کېږي. کله چې موږ خوشحاله یو، بیا موږ خپل ژوند ته هم په مثبته طریقه سره ګورو، خپل ژوند راته ښه معلومیږي او کولی سو چې د نورو خلکو سره هم ښې اړیکې جوړې کړو. بل مثلا د مثبت احساس د محبت احساس دی چې محبت بیا د یو شي سره، د یو کس سره موږ د ژورې اړیکې، د درناوي او د پاملرنې احساس په موږ کې را پیدا کیږي او دغه محبت یا د مینه هم د انسان په اړیکو باندې ده چې انسان څه ډول اړیکه جوړوي، د هغه په د اړیکې په جوړولو کې ډیر مهم برخه اخلي او ذهني آرامتیا سبب هم ګرځي. هر څومره چې د مینې او محبت پر اساس باندې یو اړیکه جوړوي، هغه که د ټولنې د خلکو سره اړیکه وي، هغه که د همکارانو، د دوستانو او د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکه وي، دا انسان ته یو ډول ذهني آرامتیا ورکوي. بل مثلا مثبت احساس د امنیت احساس دی چې دا هم یو ډول ذهني سکون دی، یو ډول ذهني آرامي دی چې انسان پیدا کوي کله چې موږ په یو ځای کې، په یو شرایط کې یا په یو چاپیریال کې خپل ځان په امن کې احساس کو یا د خپل ژوند په هکله موږ اطمینان ولرو. دا د امنیت احساس دی چې دا احساس هم موږ ته باور راکوي چې موږ د خطر څخه خوندي پاتې یو، د خطر څخه لرې یو او دا هم یو ډول ذهني سکون، ذهني آرامتیا انسان ته وربخښي. بل د مبارزې او هڅې احساس دی چې مبارزه یا هڅه کله چې موږ په یو هدف باندې تمرکز کوو یا زموږ فکر ټول پر یو هدف باندې، تمرکز مو ټول په یو هدف باندې وي او هغه د هغه هدف ته د رسیدو لپاره ډېر سختي تېره کوو یا په سختي سره وکولای څو هغه هدف ته ورسیږو، نو موږ د بریالیتوب احساس کوو یا د بریا احساس کوو چې دا احساس بیا د هدف د ترلاسه کولو سره یو ځای خوښي رامنځته کوي او دغه د مبارزې او هڅې احساس که چیرې زموږ په ګټه تمامه سي یا مبارزه وکړو، هڅه وکړو، بالاخره بیا هغه څه چې غواړو هغه ته ورسیږو، دا هم د انسان په وجود کې د خوشحالي احساس رامنځته کوي او کله چې خوشحالي رامنځته سي یا مثبت احساس رامنځته سي، ذهني آرامتیا مو هم ښه کېږي، موږ ذهناً سکون او آرامتیا پیدا کوو او ترڅنګ خپل ژوند، خپل شاوخوا، خپل چاپیریال، خپل ټولنې ته هم په مثبت نظر سره ګورو. بل ډول د مثبت احساسات څخه بل ډول چې دی هغه د شکرګزاري احساس دی چې دا احساس به هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه
قدر وکړو، په هغه باندې موږ راضي واوسو او د هغه ټولو شیانو قدر وکړو چې هغه موږ په خپل ژوند کې لرو. مثلا که چیرې هغه کورنۍ وي، که چیرې هغه دوستان وي، یا هم نوې فرصتونه وي، هر هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو او د شکرګزاري ادا کړو یا شکر وباسو. نو دلته دغه احساس یا دغه کار د خوشحالي او د ارزښت د زیاتوالي سبب ګرځي. په موږ کې خوشحالي نوره هم رامنځته کیږي. په هر اندازه چې موږ او تاسې د یو څه قدر وکړو، په همهغه اندازه د هغه شتو په وړاندې موږ خوشحاله کیږو، د خوشحالي او د رضایت احساس پیدا کوو. نو د هغه ځینې مثبت احساسات دي چې د انسان د خوښي، د سکون او د ذهني ارامتیا سبب ګرځي. که چیرې دغه مثبت احساسات موږ ولرو، که چیرې د امنیت احساس ولرو، مبارزه او هڅه وکړو، د شکرګزاري احساس ولرو، ترڅنګ که چیرې دغه مثبت احساسات په خپل وجود کې زیات کو یا هڅه وکړو چې همیشه مثبت احساس ولرو، نو دغه کارونه یا د مثبت احساسات به موږ ته څه ګټه ولري. اول دا چې کله دغه احساسات موږ په وجود کې رامنځته سوه، یا کله چې موږ دغه مثبت احساسات درلوده، د همدغه مثبتو احساساتو په شتون کې فشار یا ذهني فشار به ډېر کم وي زموږ پر ذهن باندې، یا د خفګان احساس به په موږ کې زیات نه پیدا کیږي. او دغه احساس بیا زموږ ذهن، زموږ بدن نور هم پیاوړی کوي، زموږ ذهني او بدني روغتیا نور هم زیاتوي، او په ټولنیزو اړیکو کې به هم موږ پیاوړي اوسو، کولی سو په ښه اسانۍ سره ټولنیز اړیکې جوړې کړو. ځکه کله چې یو انسان خوشحاله اوسي، کله چې یو انسان ذهني ارامتیا ولري، په هغه کې مثبت احساسات وي، هغه د هر څه څخه راضي وي او په خوشحالي سره کولی سي د خلکو سره اړیکه جوړه کړي، د خلکو په منځ کې اوسي، د خلکو سره خبرې وکړي. نو دلته ټولنیزې اړیکې هم ښې کیږي. او د دې ترڅنګ مثبت احساسات بیا موږ ته دغه انګېزه راکوي چې په خپل ژوند کې باید پرمختګ وکړو، او په ژوند کې په ښه توګه سره د پرمختګ کولو کې دغه مثبت احساسات موږ سره مرسته کوي. موږ ته دا روحیه راکوي، دا انګېزه راکوي چې نور هم هڅه وکړو، نور هم مبارزه وکړو، تر څو دغه ښه ژوند مو نور هم پسې ښه اوسي او یو ښه ژوند موږ نور هم ترلاسه کړو. د احساساتو بل ډول چې دی هغه بیا منفي احساسات دي. یعنی منفي احساسات هغه حالاتو ته ویل کیږي چې په هغه کې انسان د خفګان، د ویرې، د غصې، د اندېښنې او یا هم په نورو ناخوښیو په وخت کې دغه احساس دی تجربه کوي. مثلا خفه اوسي، یا د یو څه څخه ویره لري، یا هم داسې یو حالت وي، یو داسې یو وخت وي چې هغه ورڅخه ناخوښه وي، یا هم مثلا د قهر احساس لري، چې دغه احساسات بیا منفي احساسات دي. دا احساسات بیا ممکن موږ ته موقتي راحت راکړي. مثلا د که چیرې د قهر احساس لرو، په همهغه کله چې خپل غصه خالي کوو یا خپل قهر خالي کوو، پر هغه مهال شاید موږ ته یو ډول موقتي آرامي یا سکون راکړي. مګر که چیرې دغه اوږدمهاله پاتې کېدل یې یا د دغه احساساتو اوږدمهاله دوام چې ډېر دوام ولري او زیات وخت دوام ولري، مثلا که چیرې هغه قهر اوسي، که هغه خفګان اوسي، که هغه ویره اوسي، یعنې اوږدمهاله وي، په دې وخت کې بیا دا کیدای سي چې ذهني او فزیکي روغتیا لپاره تاوان ورسوي. هم په ذهني لحاظ موږ نارامه اوسو، او هم زموږ ځینې فزیکي برخو کې روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي او موږ ته ستونزې پېښوي. د منفي احساساتو د جملې څخه یو هم غصه ده، چې غصه هغه احساس دی چې په هغه کې د یو څه مثلا کېدای سي چې هغه یو ناوړه پیښه اوسي، او یا هم د یو نفر یا د یو کس د غلطې رویې له امله دغه احساس رامنځته کیږي. مثلا یو ډېره بده پیښه واقع سوې ده، یو ناوړه پیښه واقع سوې ده، یا داسې یو څه اوسي چې هغه زموږ خوښ ونه اوسي، زموږ د توقع، زموږ د هڅو یا زموږ د خوښۍ خلاف څه اوسي، او یا هم د یو کس غلط چلند یا غلط قضاوت په حق کم عکس العمل چې موږ ښکاره کوو، یا کم عکس العمل چې زموږ په وجود کې پیدا کیږي، هغه ته غصه ویل کیږي. چې غصه د ذهن د بې ارامي سبب ګرځي، ذهن مو نارامه کیږي. او که چیرې دغه قهر یا د غصه کنټرول نسي، نو بیا ممکن شخړې رامنځته سي، یا هم زموږ اړیکې د ستونزو سره مخامخ سي. مثلا یو مثال دا چې کله د دوه کسانو ترمنځ خبرې اترې جریان لري، یا مقابل نفر یو څه ووایي، داسې یو څه چې هغه زموږ خلاف اوسي یا زموږ خوښه ونه اوسي، او دلته زموږ قهر راوپارېږي. که چیرې خپل دغه قهر یا د غصه کنټرول نه کړو او سمدستي عکس العمل ښکاره کړو، نو دلته حتما موږ یو څه وایو، یو بد څه وایو، یا شخړه کوو، یا داسې یو دلایل وړاندې کوو چې هغه زموږ اړیکه یا د مقابل نفر سره کوم اړیکه چې موږ لرو هغه د ستونزو سره مخامخ کړي، یا هم
هم له منځه ولاړه سي هغه اړیکه، نو باید په سم ډول سره کنټرول سي. بل ډول بیا د خفګان احساس دی چې دا بیا د یو دردونکي پیښې په وړاندې هم د ذهني او عاطفي ځواب په توګه دغه احساس څرګندېږي. یو دردونکي پیښه واقع سوې ده، د هغه په وړاندې کوم بد احساس چې موږ لرو هغه ته خفګان ویل کېږي، چې دا احساس بیا موږ ته دا احساس راکوي چې موږ په ژوند کې کم ارزښته یو یا ارزښت نه لرو، او هم د ژوند هدف ترلاسه کول سخت دي، نسو کولی چې خپل هدف حتی وپېژنو او د هغه دپاره کار وکړو یا هڅه وکړو چې خپل هدف ته ورسېږو. دغه څه د منځه ځي. کله چې انسان د خفګان احساس کوي، هغه خپل ځان ډېر بې ارزښته احساسوي، په ژوند کې خپل هدف د لاسه ورکوي، خپلې هڅې ته دوام نه ورکوي، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل هم د ویرې احساس دی چې یو خطر په هکله یو کس ویره لري، یا هم د یوې نامعلومې نتیجې په وړاندې، یا یو داسې یو کار چې د هغه نتیجه نه وي معلومه، موږ بیره لرو که چیرې د دې کار نتیجه منفي اوسي، یا که چیرې مثلا د دې کار نتیجه غلطه اوسي، یا زموږ د توقع خلاف نتیجه اوسي، نو هم کېدای سي چې دا ویره د یو خطر په وړاندې وي، هم کېدای سي چې د یوې نامعلومې نتیجې څخه بیره وي، چې دا بیره هم زموږ د ژوند د پرمختګ لپاره، هم په ټولنیزو اړیکو کې زموږ د پرمختګ مخه نیسي، او موږ ته اجازه نه راکوي تر څو پرمختګ وکړو، او یا هم وکولای سو چې د یو څه لپاره کار وکړو، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل د شرم احساس دی چې کله انسان یا یو څوک د خپل ځان په هکله منفي قضاوتونه کوي، خپل ځان په خپله که چیرې هغه مثبت هم اوسي د منفي قضاوت کوي، او د شرم احساس کوي، خپل ځان مثلا د تېروتنو یا هم د نورو کسانو په وړاندې د ځان بې کفایته احساسوي، ځان نیمګړی احساسوي، ځان تر ټولو کسانو کم احساسوي، چې دلته بیا د ځان باور یا هغه انسان چې یا هغه باور چې باید یو انسان پر خپل ځان ولري هغه راکښته کېږي، او د شرم احساس پیدا کوي. بل منفي احساس هم د سټرس یا اضطراب احساس دی، چې په دې کې د یو ناپېژندلي یا هم د راتلونکي په هکله موږ اندېښنه لرو، یو څه نه دي واقع سوي، یو څه نه دي پېښ سوي، نه پېژنو، نه په خبر یو چې څه به وسي، د یو نامعلومې نتیجې په هکله، یا هم د خپلې آینده یا راتلونکي په هکله موږ اندېښنه لرو، چې دې ته بیا سټرس یا اضطراب ویل کېږي. که چیرې امتحان ولرو، د امتحان په هکله، د هغه د نتیجې په هکله، یا حتی د سوالونو په هکله کله کله موږ اندېښنه لرو، دغه ته سټرس یا اضطراب ویل کېږي، چې دا هم ممکن زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهن باندې منفي تاثیرات رامنځته کړي. مثلا کوم کسان چې سټرس لري هغوی نسي کولی چې تمرکز وکړي پر یو څه باندې، که چیرې هغه امتحان هم اوسي، دوی نسي کولی چې پر خپل امتحان باندې تمرکز وکړي، نو دا سټرس هم یو ډول منفي احساس دی. دغه منفي احساسات ډیر زیانونه لري، که چیرې دا احساسات د اوږدې د مودې لپاره وي، که چیرې مثلا اوږدمهاله وي، نو دا زموږ پر ذهن باندې ډیر منفي تاثیرات لري، زموږ فزیکي روغتیا هم د ستونزو سره مخامخ کوي. د احساسات ممکن د ځان باور او د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هم موږ ونسو کولی چې کار وکړو، او ځینې ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. راځو دې ته چې څنګه خپل دغه احساسات مدیریت کړو، د منفي احساسات. اول هڅه وکړئ چې تاسې خپل احساسات وپېژنئ چې ولې دا منفي احساسات تاسو ته پیدا سوي دي. ورپسې هڅه وکړئ چې مثبت فکرونه وکړئ، د مثبتو شیانو په هکله تاسې فکر وکړئ، چې دا مثبت فکر کول هم فشار یا ذهني فشار راکموي. تر څنګ تاسې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوئ، ورزش وکړئ، او هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله د خلکو سره خبرې وکړئ، د خپلو دوستانو سره، د خپلو ملګرو سره، چې دا د احساساتو د منفي احساساتو د مدیریت تر ټولو ښه طریقه ده. دغه احساسات ټول طبیعي احساسات دي، نو باید که څه هم دغه احساسات زموږ پر ذهن، بدن او ژوند باندې ډېر تاثیرات لري، موږ باید هڅه وکړو چې په ښه ډول سره یې مدیریت کړو، او د مدیریت کولو څخه وروسته به موږ کولی سو چې یو سالمه او خوشحاله ژوند ولرو. درنو زده کوونکو، دا اوس زموږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درسه مو په لوی مهربانه رب سپارم. خدای مو مل شه.